بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د 19 مارچ نه 25 مارچ پورې په امریکا کې د زهرونو د بچ کېدو لپاره د بچاو د طریقو د معلومولو لپاره هفته مناویږي. د مقصد دا چې په کورونو کې لوی او واړه حادثاتي تور باندې زهر خوړو نه بچ شي. دی ویډیو کې به مونږ حادثاتي تور باندې د ماشومانو ذکر کوو چې د مشرانو د ویان یا ګولۍ وخوري او د هغې په وجه باندې یا ماشومان یا بیماران شي او یا وفات شي. په دغه دوايانو کې کور کې خولې شوي عام دوايانې لکه بلډ پریشر، د شوګر یا سر د درد، عام ګولۍ چې کومې دي رنګونه او پیکینګ ډېر زیات ښکلي، ماشومان یې راوالي وخوري او هغې چې کوم دی د وجې نه وفات شي یا ډېر سخت بیماران شي. په کال 2021 کې په امریکا کې یو کم 80 ماشومان داسې وفات شوي دي چې هغوی په خطا کې د خپلو مشرانو یا د مور پلار په کور کې ښودې شوي ګولۍ خوړلي. دا مونږ سره هم خدای نه کړي کیدی شي. دې نه بچ کېدو طریقه دا ده چې همیشه ټولې دوايانې چې کومې وي هغه ښکاره مه ږدئ، ښکته یې مه ږدئ چې ماشومان ورته رسي. دا په یو داسې المارۍ کې بره ږدئ چې هغې ته لاکي، او د بعضې دوايانو یا د ګولو داسې ډبي راځي چې هغه ماشومان کولاولی نه شي، ډېر په سخته باندې کولاویږي. نو همیشه دوی په دا شانتې ډبي کې ږدئ. چې کومه دوی ستاسو نه وي په کار د هغې استعمال ختم شوي یا په کور کې مه ږدئ. که داسې په ګاونډ کې نور څوک بیماران یې ایلی ورکوي یا ډاکټرانو ته واپس کوي، نو چې څوک نور غریبانان بیماران راځي هغه به هغوی له ورکوي او ستاسو کور به چې کوم دی محفوظ وي. همیشه د جوخت ډاکټر یا د هسپتال نمبر ځان سره ږدئ. د دغه شان نور معلوماتي ویډیو دپاره دا چینل وګورئ، ویډیو لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي. د الله په امان.